السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس ته هغه د جمعې د مانځه دپاره په دې نیت لاړه چې جمع وکړي، خو چې لاړه نو جمع ترې نه شوې، نو ده ته به ثواب ورکول کېږي ان شاء الله. الله پاک به ثواب ورکوي د حدیثو د مطابق، حدیثو کې چې کومه تذکره شوې د هغې مطابق. او نور د ده دپاره مستحبه طریقه دا ده، واجب ورباندې نه ده خو مستحبه طریقه دا ده چې یاره د خپل کلي په جومات کې ترېنه جمع لاړه، نو خوا کې چې ورسره کوم بل جومات دی هغې ته دې کوشش وکړي، او که هغې کې هم بیا نه وه نو بس همدلته دې په جومات کې ځان ته همدا د ماسپښین لمونځ وکړي. او که بالفرض داسې هم نه و کور ته راغې د خپلو ماشومانو سره جمع وکړه، هم صحیح خبره ده، خپل ماشومان دې شاته ځان پسې ودرې او دی دې ورته امام شي، یعنې د جمعې نه عام د ماسپښین لمونځ به بیا کوي. دا مسله باقاعده ته ورسره فتاوا رحیمې 4 جلد صفحه 116 باب الامامة والجماعت کې لیکلي، هغه لیکلي چې واجب ورباندې نه ده چې نور جوماتو ته به ځي، ځکه په ده باندې واجب همدا و چې د خپل جومات ته لاړ شي هلته ترې جمع تلي، نو نور جوماتو ته تلل ورباندې مستحب دي. خلاصة الفتاوا هم لیکلي حسن دي. دا ګوره رجل فاتته الجماعة في مسجده وإن ذهب إن ذهب إن إن ذهب إن ذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه بالجماعة فهو حسن. که بل جومات ته حسن ټکی ګوره کړی، دلته خو ترې نه تلي ده، خدای وایي چې بل جومات ته لاړ شم په دې نیت چې هلته جمع راولي سم، دا هم ښه خبره ده. وإن صلى في مسجد حيه وحده فحسن. او که همدلته بیا ځان ته د ماسپښین 4 رکعاته لمونځ وکړي، دا هم ښه خبره ده. وإن دخل منزله، او که راغی خپل کور ته فصلى بأهله فحسن. خو اوله طریقه د ټولو نه افضله ده، هغه اوله طریقه دا ده چې دغه وکړي، دا لاړ شي او بل جومات کې وګوري، که بل جومات کې چیرته دا جمع ورته په میلاو شي نو ښه خبره وي. السلام علیکم ورحمت الله.